السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری یم اکرم علي او تاسو ګورئ اکرم علي 107 یوټیوب چینل. د نوي پروګرام د لږ انتظار په یوې نوې لړۍ کې ستاسو سره موجود یم او دغه یو څو ټپې ټولو مسافرو ته ډالۍ کوو. امید ساتو چې څومره هم کتونکي دي خوندونه به ترې واخلي. اوهو زمانه والی ګیلمن یې کم عقله یاره په پردي اختیار کې یما. اوهو زلفې په مخ خورې ورې کړه، اوهو شونډې دې سرې کړه ستاسو کلي له درځمه. اوهو چې مسافر شم درنه هیر شم، که درته یاد وې ټلیفون به دې کوونه. اوهو څنګه د ښاره چې روان شي، اوهو زه به ږدمه ستا د خپو لاندې لاسونه. اوهو د بادشاهۍ لایق غروره، د ملنګۍ پیغور به ولې درکومه. اوهو چې څنګه یمه داسې نه وم، اوهو سبق کې ښه وم یادول مې کتابونه. اوهو الله دې تا په چا مین کړي چې په تن روغې زړه دې پټ کوي دردونه. اوهو زه نه دې غونډه سترګې تورې، اوهو د سپوږمۍ خورې زه مین در باندې یمه. اوهو په مسافرو مین ماشي، ته به ولاړ وي دی به بل وطن ته ځینه. اوهو په کومه لاره چې تېرېږي، اوهو زه به ږدمه ستا د خپو لاندې لاسونه. اوهو سپرلي یمه رازر وکېږه، جانان مې نشته ګل به چاله ورکومه. اوهو اول دې ویلي رامین شه، اوس راته وایي زړګی صبر کړه مینه. اوهو توتي د مرګ په تبه پروت دی، خارو د ناز خندا کوي چې روغ بشي نه. ملګرو دغه ټپې په پښتنه مینه ټولو مسافرو او څومره هم چې کتونکي دي هغو ته ډالۍ دي او بیا به انشاءالله راځو د نوو ملګرو سره په نوي انداز کې د نوي زینه. تر د هغه وخته پورې ما اکرم علي او پوره ټیم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.